اوس 83% امریکایان په دې باور دي چې په پوهنتون کې زده کړې د دوی وخت ضایع کوي، په داسې حالت کې چې دوی کولی شي د نورو ساده لارو نه پیسې پیدا کړي. مثلا یوه جینۍ خپل باد په بوتلونو کې اچوي او بیا یې په ځینو لیونیو باندې په $200-300 خرڅوي. که چیرته مجرد اوسې او په امریکا کې ژوند کوي او تکې تنها یې، نو حد اقل باید په کال کې $100,000 وګټي تر څو په امریکا کې ژوندی پاتې شي. دا ځکه وایم چې ډیری په افغانستان کې فکر کوي چې په امریکا کې د خلکو سات تیر دی، خو داسې نه ده. د نړۍ دوهم ستر الماس په افریقا کې پیدا شوي او د افریقا تورکیان ورته اوس نڅاګانې کوي. نوې څېړنې ښایي چې 65% خلک چې په ټولنیزو رسنیو کې مالونو پسې ګرځي، هغه خلک دي چې په کور کې ښځې لري، یعنی دوی متحل دي. د خپلو تجربو نه په استفاده نوو مالونو ته ګپ ورکوي. راتلونکي 2026 کال کې به 20 میلیونه وظیفې د نړۍ نه د انسان په ځای مصنوعي هوش واخلي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی او مصنوعي هوش دپاره څه آمادګي لرئ؟ حتما یې راته ووایاست.